سلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه مشره؟ څنګه یې ګوله ښه یې جوړې طبیعت دې ښه ده؟ شکر دې. کوم ځي؟ د پاکستان. ها دا زازې دا د غلو ټرک کې ناستې دا بېغیرته لیف راځي، یو ورځ نه ده ورځ لیف راځي او پښتنو ته کنځل کوي، په پاکستان پسې ظالم خبرې بچه کوي. هغه خو رښتیا خبره ده، رښتیا خبره ده. د ځاځي نوم اخله او داس کوه د ترزیه تا د خولې سره مې ډېر شوق ده. دا شونډې دې نه دي چې داسې داسې کوي، د دې سره مې ډېر شوق ده. زازي نوم ولې زازې زما د داغین سر ده چې زازي نوم په زازې داسې طارق جمیل ده چې په اودس کې داغه نوم یا نور خبرې څه کوې یاره مت ته خو داسې شی لکه سره مڼه نه ده د کابل مڼه، دا شونډې دې ډېر خوند راکوي. خبره اوره ته راشه چې څنګه دا سره مڼې د دې زما غینم داسې تک سور د قسم داسې خوند به درکوي چې درکې وهم یې که نه سخته مزه به درکوي. خیر خبره ده که ته د موږ نه لاندې مې خوشحاله وي که باندې مې خوشحاله وي، لکه دا شونډې دې ډېرې برابرې دي. نو بیا راشه که نه کوم ځای کې زه ولا ما ته خو چې مړویسي غوندې ښکاري. مړویسي خو نه یي چې مړوسي نه وای نو ما تا غوندې مړوسي ته کله ټلیفون کوو. دا تا شونډې زه خو بچه باز نه یم، بچه باز نه یم. زما دا کونو سره نه لګي، ښه زما دیشي سره لګي. ما خو زه خو زما دیشي سره لګي، زما کونو سره نه لګي. پوه شوې؟ زمونږ یو ملګری د هغه ډېر شوقي دی کونو، صابر نوم د هغه ته به دې ورولو. د صابر ته ورته صابر زه کتلی یم، هغه ما کتلی ده، ډېر ښه مې کتلی ده. پوه شوې؟ موضوع باندې را سره بحث وکړې، موضوع نه مه وځه، موضوع باندې یا زه تا ته وایم ودې زړګي ګوله زمونږ کار د مینې ده، زمونږ کار د مینې ګوره دا آی دې مور شدي رشاد. نو زه تا ته څه خبره زه درته یوه خبره خو وکړم که نه، زه په تا باندې مین شوی یم. په دا شونډې دې نه دي چې دا داسې داسې کوي، دا ژبه چې ورباندې تېری ډېر خوند راکوي. خو راشه بیا ځان را باندې وغیه چې مینې را باندې که نه. های های چې نږدې وای را سره که نه ته لږ کونه دې وښیه راته وکړه، ته کونه راته وکړه چې څنګه کونه دې ښه ده او که نه شی درته رالی کېږي او که نه. ته کونه راته وکړه. ظالم بچیا سره خوله وړکی پوش سره خوله وړکی ته ورکېداسې خبرو کې وکړه که نه کونه مې نه ده کتلې. یاره داسې ټینګ ټینګ به دې غیمه که نه داسې ټسه 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 سم ډټاری به دې خیږي. شونډې دې ډېرې ښې غڼ ته برابرې دي چې کېدر کړی وي دا خولې کې. او یو خبر ته کوم دا تا غوندې کسان یې خوله کې ډېر نیسي، ته یې خوله کې نیسي او که نه او د تا غوندې سړی نه ده که نه، د تا غوندې سړی ما ته پته ده. زما د هغین به قسم په خدای ته داسې په شوق سره روي که نه چې سم خوند به ترې اخلي. زما د هغین داسې تک سور ده که نه، داسې تک سور ده چې سم خوند به درکوي، سم به یې سټې. آی ګوله تا شونډو نظر شم په معنا خو دې پوهېږم. زازې مړویسي ده، غوږ کې ده، زازې مړویسي ده هلکان په ځانه چې پوه شوې پیسې م ورکوي او تم مړویسي پوه شوې. هغه مې تا غوندې ډېر غټ شوی ده، هلکان په ځان باندې اچوي، هغه هم ستا غوندې ډېر غټ شوی ده. پوه شوې؟ نو تم مړویسي هلکان په ځان باندې اچوي. خو قسم په خدای صابر څه ده، هغه په کونه کې ژبه وغي، هغې سم سټي، هغه سم شوقي ده او زه د کونو کار نه کومه. صابر ته زه د سعودي عرب لمبر در کومه، صابر ته ورته وایه صابر ته ورته وایه زه درته که صابر باندې ته دوره غیرتي یې که نه. صابر زه کتلی یم جدې کې اوسي، زه ورته خپل ټلیفون نمبر ورکوم که وره نغلم په ما د خپله مور ښځئ، په ما د خپله مور ښځئ ځان پیغې. او مړویسي ما ته پته ده چې مړویسي که نه، ما ته پته ده چې کوارې بس نور څه کوې صابر ما بېر څه کوې. ګوره تا ته یوه خبره کومه پوه شوې، یوه خبره تا دې زه دې نظر شم دا شونډې دې ډېرې خوند کوي. جینکۍ پرېږده خور دې نشته چې راکې قسم دې کونو سره زما نه لګي. ګوره ما په ژوند کې کونه نه ده غوالې، زما کوسونو سره لګي. او که خور دې یا که نکاح ورسره تنم خو ښکلی ځوان یې مرته ریکه. د غلط خور مور ته مه وځه که نه. زه درته وایم د کوس نه قسم ده دا د تا خولو ښه ده چې د کوس نه کوس غڼ مردارۍ ده د تا خولو کې چې در وایه که نه
د کوس نه به زیات خوند یې ورکې قسم د ډېرو غنونو د خوله کې والي ځکه که نه خوند باندې هم پوهېږي د ډېرو غنونه به د خوله کې نیولي نو زه درته وایم دماغ کوه تلک داسې نه ښکاره که چې څنګه یې لږ داسې نه ښکاره که ګوله زه درته خبره وکړم خور ته مه وځه کنه ته خور لرې که نه لرې یو ملت ته خور لرې که نه خور لرې که نه خور لرې که پنځه ورونه یو او پنځه واړه ورونه واده ته خور لرې که نه خور لرې که نه ته خور لرې نه لرې نه زما خورګانې مور دې شته زه مشر یم مور دې تا مور شته نو زه خو تا ته نه مور ته ورتلی یم نه خور ته ما دې تا موضوع ده ما ته ووایه چې کونه ورکوې موړوسي هر څه زر ته کنځل نه کوم زر ګوره که خور دې ریکه بل چا ته ورکوې زه ښه ښایسته ځوانې ما ته یې راکړه حقه نکاح ورسره تړم قسم د ښه به رانه خوشحالوي ته بس لرې که نه پنځه لاسه غیمه بس زه درته یوه خبره کوم کونو سره مې نه لګي ته مړویسي ته کونه ورکې ما ته پته ده خو کونو سره مې نه لګي زه درته خبره وکړم د ما شکل نه یې د کونې والا ته شوی دی چې کونه ورکوم دا د تا شونډې د کوس نه ښې بولم چې تا په شونډو کې مې ګن در کړی که ولا د کوس نه یې ډېرې ښې بولم خبره کومه ستا دا سپین سینه سمه سپینه غټه کونه به دې سم چاغم یاره داسې د جنۍ نه به ښه کونه لرې سم به در کیږي داسې ټسه 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 سم ټیزونه به نو که ته لږ کونه راته وښیې مړه چې لږ ګرمه کې راشم لږ کونه راته وښیې راتاوش کړه ګرمه کې به راشي پوه شوې ای دا شونډه نه ده چې ورباندې سپېرېږي راته وکړه که نه زه به یوه خبره درته وکړم یوه خبره به سپینه خبره راته وکړه که نه مسلمان زه درته تا وم د دې خبرې جواب راکړه قسم دی راته وکړه کونه خیر ده بچو زه تا باندې مین شوی یم پوه شوې چې ته ما ته څه وایې که نه چې زه تا ته چې مشکل نشته زه په تا د تا په شونډو باندې مین یم پوه شوې د کوس نه ډېره ښه بولم د تا شونډه چې په شونډو کې مې در کړی سم کونه به ورته سمه سټمه پوه شو زه ګوره په کوس کې زه ډېره ژبه وهم بچو بس چې هر څه وایه که نه وایه لکه د تا دا شونډې د کوس نه ډېرې مزېدارې دي خور سره به دې سم پټاخه خور ته کنځا مه کوه که ته پښتون بچی که نه خور ته خور مور ته مه تېرېږه ستا مور وغم ستا خور وغم تا په خور باندې زازی واچوم تا په مور باندې زازی واچوم تا په ټول خاندان باندې زازی واچوم استا خور غمیستا مور غمیتا په خور باندې وخې مستا مور استا ټول خاندان وغیمه ستا خور د کونی وغیم ستا مور وغیم ستا خور وغیم ستا ټول خاندان وغیم واشلې ډیبرې کونه ورکې مړویسي ستا په خور باندې ومنډم ای په خور دې وخېجم د تا په شونډو کې د روسلو بس سیره په شونډو کې دی بس خور مور دې څه کوي سخته ژبه وامې داسې وی درته غیم داسې بچیم دا جمع دې بچو د ما د غړ دپاره زه درته وایم شوقي نه یم آفرین دې ته ښه زیاړې مه کوه که نه څه کوې زیاړې مه کوه د تا خو هغه غټ ښه دا څه پیدا شوه ته د ما خور مور ته رسېدی شي زازي ته د خور ورکې نه ته څنګه د زازي ننګه کیا خو جن ده که نه زازي ته د خور ورکې کوم زازی ښه یاره زه زازی نه پېژنم کوم زازی ښه هغه د کویټ والا زازی هغه د انډیا ایجنټ د بېغیرته هغه غټ غوندې د هغه غڼ د تا په شونډو باندې ډېر برابر لري هغه بلا نه وغورځي د هغه زازي هم بېغیرته بړوا ده ته هم بړوایې د زازي بلا نه وغورځي کونه ورکې وغیم کوي په تا او په هغه کې هېڅ فرق نشته ده تم حرامي ده زازیم حرامي ده صابر دی چې صابر دی تا میړه ده که څنګه ده رښتیا خبره کو صابر خو به ساتلی نه د بلا بچی صابر دلته په سعودي عرب کې بلدي کې ډېر خوش دغه په کونه کې ګوره ژبې وغي پوه شوې او زما نه لګي زما چې ګوره هلکانو سره نه لګي بچو زه بچه ته مړویسي پوه شوې ته مړویسي ته زوړ مړویسي ته زوړ کونی ته زوړ شوې خو سوړ نه شوې قسم ده چې تا غوندې وړکې نه دي که نه یو لس دانې را سره دي او دا شونډې نه دي ته زوړ کونی په دې زوړ ځان باندې ته کونه ورکې
دا شونډې دي نه دي دا شونډې قسم د غین ته برابر آی د مور شو دی د شاه دا خبره ده همدا نږدې را سره نه کنه نږدې را سره نه قسم دې چې داسې به مې غولې وي کنه ته لږ کونه راته وښایه چې څنګه ده ته کونه راته وکړه څنګه ده کونه دې ښه اوس خبرو ته راشه زه درته یوه خبره وکړم کونه راته وکړه پرېږده خبرو نه ستا په خورې ومنډمي ستا مور کونه وښایه کونه وښایه چې څنګه کونه ده ستا خور بوکه کم ستا خور بوکه کم کونه وښایه دا زیاړې دي تا الهي دي مړه نر هغه ته وایه چې ته دې ما سره خوا کې او تا ما ته د مور خور زیاړې کړې وای کونه وښایه کونه نو څه به دې کړي خو ځان به دې راباندې غولې مړویسي او زه هلکان نه غیم زما کونو سره نه لګي زما کوس سره لګي دې شي سره د دې شي داسې شوقي یم پاک مړ یم په دې شي باندې دا شی چې کن عرضې ته ځان وررسومه آی د نر بچا زه درته وایم تم د کوس نه بتره نه تا ته مې چې ښه جامه در اچولې وای او ښه دمبوره مې درته لګولې وه پښو کې مې شرنګانې ته صرف د دې کار سره بچو جوړېږې نورو خبرو کې نه بچو ته صرف د دې شي که نه خو خور دې راکړه رشتهداري به درسره وکړم اوښیه به دې شم که نه خور دې راکړه نو مړه سړی د تا کونې کې به زه ګوتې در وایم بیا به زه د تا بند که ستا په خورې ومنډمه ستا په خور باندې زازی واچوم زازی مړویسي د ستا خور غیم هم د انډیا ایجنټ او تم حرامي هم مړویسي د کونه ورکې او تم کونه ورکې ستا خور د کونی وغیم ستا حرامي خیبر لیف کال درغه کال درغه ویډیو پیغام مخ کې شیر کې ملګرو ویډیو پیغام شیر کې زازي حرامي ته ورسوي دا د غلو ټرک کې چې ناس یو دا لیف راځي دا حرامي پښتنو ته کنزل کوي او زمانه خپنه چې دې ته مزګه کنزل کو چې دې اول نه بکواس وکړه حرامي وو خیبر لیف کال در روان د وروره اوچت کا ساحله تا تا کال نه درځي ساحله ملګرو یو خبره کومه ما سره به سبا پروګرام کې د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی ځوان سندرغاړی ریحان شاه ملمی او هغه نه به چې کوم د زه انټرویو اخلم سبا مازدیګر به چې کوم د هغه ما سره په لیب پروګرام کې ملمی خو تاسو نه هیله کومه چې بیا ویډیو مخکې شیر کوئ او ریحان شاه نه د ژوند په باره کې به هغه نه انټرویو اخلم اوس د سنګینګ خوا نه لږ سیټه شوې ده نو سبا به ما سره ځوان سندرغاړی تکړه سندرغاړی ریحان شاه ملمی کال در روان دا لکه اوچت کا جبار شاه کال درغه السلام علیکم وعلیکم السلام ورو څنګه خیر برابر شکر د الحمدلله